نیکی د دې د ښځې په دعا ورته کوي په زړه کې د ښار شریک کوي واسه کې چړتیا کوي په اخره دا ویډیو درته پریدم دا روزانه د دین نه وتلی کړه. شاهین صاحب تاسو ته خو ما پرون ویلې چې دغه ویډیو چې کوم د تاسو دغه کړی ده دا د پروني دغه نه ده دا باجوړ کې چې کوم شپږ څلوېښت عسکر اورېدلي وو دا د هغې ویډیو ده. چپ شه دروغ مه وایه سړیه دروغ مه وایه ما سره رابطه شوې ده شرنګا ته غوږ ونیسئ. شاهین صاحب دا हमने आप लोगों का ख्याल रखे हैं पूरा ख्याल कर रहे हैं पूरा हम खाने में हम सो जाओ के जाएंगे पूरा मुकम्मल कोशिश नहीं हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क के साथ खड़ा हो आपको जिधर जिधर हमारी जरूरत पड़ेगी हम इंशाअल्लाह ताला जरूर आएंगे। कहना साहब कैसे हैं आप खैरियत से हैं ठीक है तो पाकिस्तान हुकूमत के बहुत बहुत शुक्रिया जो मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। नहीं हम आपको बिल्कुल इंशाल्लाह बस ये थोड़ा सा आप लोगों को हम चाय पानी पिला के खाना शाना आपको खिला के इंशाल्लाह फिर हम आपको अभी भिजवाएंगे। ठीक है बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी صاحب ته یو ډیره زیاته مننه مطلب دا موږ سره ډیر ښه انساني سلوک شوی دی دغه نشو هېرولی نه सही बहुत शुक्रगुजार हैं और कह रहे हैं कि अब हमारे साथ जो पाकिस्तान आर्मी ने किया हम उसको नहीं भूल सकते। बहुत मेहरबानी خو دغه نه څو کنه دا خو دلیل نه څو نو زه خپله خبره کوم دا ویډیو ښیي تا ته د ډایرکټ پروف وایي ته وایې دا هغه شپږ څلوېښت و پلانکی وزبستانکی شرم وکړه ځان وژنه وکړه چې هلته مې ډوزې ویشتلې شل کاله کې موږ به داسې وکړو هلته ورغله دغو هلته ګونډه ورته وویله تورمخې ته دلته راځې بړستنه کېږي ورته بله چې هغه داسې ده واسې ده او په دې پروفایل کې څه لګولي دي خدای دې غرقه په دې مرداره خوله ملت واګانو وهلي ظلم هم کړی ځکه دا محال ده د شرم ټیز وی دغه په سر وي خدای دې غرقه په دې ټول جزئیات ما نه واخله دا خو داسې ما سره رابطه وکړله شاهین صاحب وایي چې څه وکړو دا اوس خو موږ دلته راوړېدلي یو ما ورته ویلې هم دغلته ځانونه ووهلی خو بیا یې نه ما ورته ویلي چې ټانک ځان سره رانه وایي نه تیل پکې ختم وي تیل هم څوک نه راکوي او څه چل وکړو ما ورته ویلې چې بېرته را نه شئ خو بس که راغلی زما غوندې حال به مې په منډه به یې دا داسې یو چل دی دو خلکو ته مجبور مغه سایمان صاحب را وغواړي چې سایمان صاحب ورته وایي چې زه تسلیم شوم دی ښار چې په سترګو ویني چې عسکر دی دریشي دی په ژبه باندې د افغانان دي شرنګا د مګ دی بنده ورور مې لالا چې کېدلې خبر دې کبي ما بنده ولا مګ بنده شاهین صاحب نو تاسو ما خبره ته نه پرېږدئ نو زه څنګه وکړم چې تاسو ته ګوره زما نظر هم غوښتئ غواړئ بیا ته ما پرېږدئ نو څنګه به وکړم یو ده عبدالله به در سره وغږي عبدالله به در سره وغږي عبدالله خو تیرې کوي لکه د ښځو نو شاهین صاحب نو محترمه نو خو تیرې کوي خلکو ته نو دروغ به نه وایې شل کاله په دې نامه باندې افغانان ووژل اوس ورته درته پروف ښیو چې دغه کار شوی ده ته وایې نه دا داسې ده او هغه هسې ده راشه موضوع ته راشه په موضوع خبرې وکړه شاهین صاحب ما خو تاسو ته وویل چې دا کسان چې دي دا تسلیم شوي نو دي د خراب موسم د عمله دي لاره غلطه کړې وه هلته د پاکستان پوځیانو ته ګوره شاهین صاحب یا خدای دې خوار نه کړه په دا منطق لاره غلطه کړې وه چې چاینا کې اوسېدلی خدای دې خوار نه کړه په دا منطق چې تېره کړې ساما و پایموی ته جوړه کا پرون تا وایې چې دو لار غلطه کړې ده او د تاجکستان او ازبکستان او ایران ته چې تللي هم لار غلطه کړې دې دقیقې مخکې د ویډیو غلطه ده ته کومه خبر دې تا صحیح ده یوه ورځ یو څه وایې بله ورځ څه وایې ته څه وایې وطن دوسته زه نه پوهېږم مهرباني عبدالله صاحب شاهین صاحب تاسې چې کومه ویډیو دغه کوې دا د باجوړ دا هغه شپږ څلوېښت عسکر وو جنګي تکتیک هر څوک کوي کله د دښمن د طرفه سړی ګیر سي لازم خپل ځان باید انسان وژغوري
نو دا باجوړ ته تللي وو خو دا تسلیم شوي نه وو، هېڅ وخت دا چیشته تسلیم تللی شوي نه ول وو. چیشته تللی ول یو مخالف سره چې ته مخالف هغه ملک سره ته څنګه ورځې په کومو سترګو ورځې؟ تا خو 20 کاله دغه نارې وهلې چې پنجاب مرداباد پنجاب مرداباد، هلته بیا خوټو که لاندې تاسو ته دا ګوره کوم که تاسو ته منطقه کې تسلیم شو ګوره که بړستنې تاسو دا ته کوم دغه شوي وو بیا منطقه کې تسلیمېدلی وو. دا کوم منطقه کوي چې ته وایې چې هلته لاره ورکه کړې وه او داسې شوي ول دا شوي ول، دا چې غږی ماشوم هم په دې پوهېږي. دا غږې دالسې تی کوي خدای تاسو ته چې موږ وایو چې دا ستاسې اردو ټول همدغسې ده، په نامه باندې اردو ده، نور ټول چرسیان بنګیان یاستئ، خو چې زور در باندې راسي پټولو مستقل شاهین صاحب زه دوه پوښتنې لرم نو د ملګري حمزه وطندوس نه. وطندوس صاحب زه دوه پوښتنې لرم تا نه. وطندوس صاحب یو دوه پوښتنې لرم. ښه صحیح شو، دې خلکو لاره غلطه کړې وه. بل دا چې کله پاکستان ته دې نه دي راوړېدلي ستا په سوچ باندې، دا چې هغه نورو طرفونو ته اوړېدلي دي هغوی څنګه چل کړی وه؟ هغوی هم لار غلطه کړې وه؟ ګوره وروره داسې کار ده چې دې کې زه دا نه وایم چې نه به شوي دي، خو دا ډېر په لږ تعداد دا عسکر چې اورېدلي دي دا نور تبلیغات دي، زیاتر تبلیغات دي. دې غواړي چې د عسکرو روحیه کمزوري کړي. دا د دې له علاوه دا بل هېڅ دغه نه دی، غواړي چې د ملي ځواکونو روحیه کمزوري کړي، نو دا تبلیغات کوي. دي ګوره خبرې ته غوږ شه، ملي ځواکونه خو چې ستاسې کوم دي عبدالله روله لږ یو منټ صبر را، یو منټ صبر عبدالله روله. عبدالله قاري دا چې کوم ملي روحونه چې د دوی کمزوري کوي نو هغه خو د مخکې نه کمزوري دي، ځکه تاسو وکتل چې په دغه 2-3 هفتو کې دغه اختر نه رابدې ته تقریبا 100 د پاسه ولسوالۍ ته ونیول شوې، نو ملي روحیه خو د دوی مخکې نه لاسه ورکړې ده. صحیح ده، څوک په یو وطن وراوړي څوک په بل وطن وراوړي. دلته نننی سوال دا ده، دا یو پروف خبره ده، دا یو حقیقت ده او ټول نړۍ په لګیا د خبرې کوي چې دا پاکستان ته اوړېدلي دي. صحیح ده، او هغه یخې کوم علاقې چې دي هغه علاقو ته اوړېدلي دي او دا د پروف خبره ده. که ته وایې چې ریټن کې برته راوړو که نه ویډیو شاهین صاحب تاسو ته 2-3 ځله هلته پلی شرینگا کار دی خراب شد، نیت دی ضعیف شد. وطندوس تاسو په چی باندې باور لري؟ امریکا هم راوستله یک نه هغه کومک ته راغلی و، ناتو هم راوستله هغه شرینگا مایکم بندوي ناتو مایک بندوي شرینگا ناتو هم راوستله تاسو یې کومک ته راغلی و. پاکستان ته وته کوي تاسو یې د لارې ورکه کړی و. ایران ته وته کوي تاسو یې د تاکتیکی شاتګ دی. بیا د بیم تاسو خیچه شي کړی دی لو هله تاکتیکی شاتګ دل منډه دل لار غلطه کړي. شاهین صاحب ګوره جنگ، شاهین صاحب دا 20 کاله تاسو هم ګوره دلته چې کله جنگ وو نو تاسو په پاکستان ته لاړ، نو ګوره کچیره انسان د خپل ځان د ژغورلو لپاره یو تاکتیک وکي نو دا د جنگ برخه ده. دا هیڅ کله یعنی دوکه عبدالله صاحب پښتنه ته وګړه دا څه تاکتیک دی؟ پاکستان ته تکته دال خوریا ګونډي وهیا دا په کومه قانون کې راغله ده چې مجبور اسوي تنگ راغلی او کوم چې تا دښمن دغه ته ورځي پناه وروړي او خپل افغان ورور ته تسلیمېږي نه، دا کوم تخنیکي ستونزه ده، دا کوم تکتیک ده، دا په کومه ماده کې لیکل شوی ده؟ نو تاسو خو دا 20 کاله وروره ولې چغې ولې چې موږ 15 لکه اردو لرو، دا لرو هغه لرو دا عبدالله وروره ګوره کچېرې مونږ ګوره کچېرې مونږ تسلیم شوي وای خو بیا خبرې ته وګونیسه کچېره داسې اردو یو داسې تېښته کوي د موږ دغسې اردو بیخي په کار نه ده. موږ 2 لکه اردو غواړو، قوي اردو غواړو. دا به څه کړو د اخره چې زور پې ورغلی نه وي وایي موږ وروره تخنیکي دا کومه اردو د وخت ګوره قوي اردو لرو مونږ، ګوره قوي اردو لرو چې ګوره د پنجابیانو بانکه مایک د بانکه دنیا ته مشرمولو، افغانانو تاریخ مشرماو په دغه یو 3-4 میاشتو کې. دا تاسو څه کوئ، څه کړنې مو کړلې؟
بیا چې کېنې په سوشل میډیا کې چې موږ داسې کوو دنیا فتح کوو پلانای کوو بستانای کوو په ډوزو شی نه کېږي عملي کار ته ضرورت ده. عبدالله استاده دلې یوه بله ویډیو ده دغه عسکر راغلي د طالبانو سره یو ځای شوي دي د طالب سره یو ځای شوي دي د دغو ډېر فرق ده دا راغلي د خپل ورونو سره یو ځای شول دو ته شرم نه ده هماغو عسکرو ته شرم و چې هغه په نامه د پنجابي زه وژلم او پنجابیانو ته تسلیم شول دا راغلي د طالب سره یو ځای شوي دا وګوره دا غیرتیان دي د نر بچیان دي خپل افغانانو ته راغلي. حافظ صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن د نادعلي په ولسوالۍ کې دغه 15 کسان د اردو کسان دي دا 15 کسان د ملي اردو عسكر دي د اسلامي امارات تسلیم شوله دغه شیانو سره چې د هر یو خپل په بلاس کې دغه درې دانې کرملیان ورسره دي یو دانه دغه کوچنی سکیل ورسره دی یو دغه ماشین دی سره دغه اوانه ورسره دی هغه نور یې شاده سپکي دي هغه چنچي وشیان دي هغه د دوی خپل مخابرې دي او درې دانې دوربینان ورسره دي د ورځې دوربینان دي نور هغه د دوی خپل شیان دي او خپل چنچي دي او غزغري دي هغه شیان ورسره دي دا کسان راغله نن د اسلامي امارت مجاهدینو سره د نادعلي په ولسوالۍ کې ورسره یو ځای شول چې وسره هم زموږ سره دي دغه قومندان دی د خورشید په نامه باندې قومندان دی ملا هم دی نو راغله مبارک دی و دوی ټولو ته مبارک وي. ښه دوی ته شرم نه ده د خپل افغانانو ته راغلي خپل ولس ته راغلي خپلو خلکو ته راغلي هماغو ته شرم ده هغه پنجابیانو ته ورغلي هغه په نامه د پنجابي خلک وژلي پنجابیانو ته په ګونډو یې ووهلي دا یې که لار غلطه کړې که یې نه ده غلطه کړې شرم ده او دو ته پرتوګ نشي وراغوستلی. شاهین صاحب تاسې چې په کندهار کې د خاشه ځوان په نامه دغه ځوان وژلی دی د دې باره کې تاسې څه وایئ چې دا بیچاره زه به یې ویډیو راوړم چې هغه خاشه ځوان څه کنځلې کړي هغه خاشه ځوان نه و هغه یو چرسلا و هغه خلک وژل دغه د تاسې یو خاشه ځوان نشئ زغملی شاهین صاحب تاسې یو خاشه ځوان نشئ زغملی وایم څه زغمل موږ ورجانه ریکارد د مغه عسکر چې د سلا سره راځي زی وشتل د ما ورور وژل عبدالله صاحب مګ دي کرس کې هغه عسکر چې د ما ورور وژلای دی هغه ما معاف کړی دی اما زه یو شی درته ما چې دغه چرسلا څه وایي ته خپل باندې اوس ته چې اگر ته ضرور نه ده دا کوم داسې غټ سړی نه او د خپل باندې ریخه بدیدار و بدیدار یې وشتلای د خلک وشتلای زه ته پنځه مرمۍ پر تا کار نه کوي نه چې د دې د سټي په پستون منډم دا باګواله وا ورته کې په ځړ کې وا تشار شریک ته کې واته کې چټیا وي په اخره دا ویډیو درته پریدم دا روزانه د دین نه وتلای کنځلې کی هغه پوښتنه سپک چې سړی په 200 سال کې غټ سړی وایي نو ریخه درته مته بیا دوه ته وایي چې دا رقم دا سړی چې و د اصلا په خپل باندې بدیدار و د خلکو ته کنځل کړي خلک وژلي دي طالبان د دوی سره راځي مشکل لرلو دا لیونای و ګوره صاحب مشکل لرلو تاسو بعد چې لیونای و بد کوي چې سلام لیونی ته ورکوي چې لیونای و بد کوي چې لیونی ته عبدالله صاحب وغږیږي ما دې تراس نه بے ګناه خلک هیڅ طالبان نه وژني شاهین صاحب دا سره کم خلک دي چې د الله خبرې کوي دا سړی نه د طالبو سره ریکه درته دونه غټ د رزاق نه و چې زویم چې رزاق و یا سکاټ میلر و دو خلک ته کنځلې کړي خلک یې وژلي دي دو د خلک سره دښمني درلوده بیا چې دا لیونی دی تابت کول چې دو تم سلا ورکړی سلای لیونی بیا یې دارالمجانین ته تداوي کوي ډاکټر ته تاسو وګوره د چرسو دوړې وګورئ او دم کېنوله په دو باندې خلک وژل نو بیا رالایم ګلم کوي نه شاهین صاحب د دې مرګ بالکل جایز و د دې مرګ جایز و شاهین صاحب اوس ولې دا زنه په مچار چې وژلای دی بدی درلوده بدیدار یې وژلای طالبان د دوه سره نه کار لري او نه ریښه د لیوانې په قصه کې دی او نه د کنځلمارانو موږ ته شپه ورځ خلک کنځلې کوي موږ به هغه وژنو ولکه په ژوند ووژنم کنځل څه شی ده کنځل هغه چې ماته کوي خپل خور مور ته کوي باور وکړه اصل شاهین صاحب خبره دلته دا ده چې طالبان اصل کې د افغان ولس سره په جنگ دي کنه هر څوک چې د افغانستان ګوره د افغان ولس سره په جنگ وای دغه ولسوالۍ بننی ول کېدلې د افغان ولس سره په جنگ وای ما وروره ما خلاص یو نفر خای وغی تاسو سره وغی زبې کینم خو تاسو چې ما خلاص کې غیږی مې غور غږ راځي
عبدالله استاد ورسره وغږېږي دا بل مایک ما خلاصوي ورونو نوبت بیا دا رقم ګډوډي کي مایک غږ راځي غور غور دا رقم غږ مایکونه بند کړئ مایکونه پې بندوه شاینه دی چې وایي افغان سره جنګ ده او فلانه او پستانه او په هلمند ګرمسر ولسوالۍ کې چې هغه طالب ونیوه بیا یې وویشته بیا یې ټانک باندې تړلی و د ټانک په کوز باندې اچولی او هلته ولې ستاسې خولې ماتې وې ستاسې وړانده ویه کاڼه ویه چې اوس دلته په دغه چرسي باندې چغېږئ او چې ظلم چا کړی ده ظلم به ورسره کېږي څوک دلته څوک بې ګناه څوک نه وژني هغه کوچی چې چغې ویلې چې زه کوچی یم زه طالب نه یم او تاسې ورګوله د پیکا مرمۍ پې خالي کړلې هلته چېرې وې ګونګ وې وړوند وې نه دې لیدل که هغه مورکه نه درلودله که هغه پلار نه درلوده که هغه خور نه درلودله هغه بل هلمند کې چې هلک هم راونیو ورګوله چې منډې وهلې او ضربه کاوه مو ویلې چې دا مردار کړه دلته اوس راته راسې ورګوله دا هم ښه کار نه ده کړی هر څه چې کړي دي چې چا ظلم کړی ده ظلم به ورسره ویني بیا هم ډېر ښه سلوک ورسره کړی ده زه خو دا وایم چې دا به دوی نه وژله چا سره چې کوم ظلم کړی ده د خلکو هلکان به یې راوستل په 2000 په 3000 غیر نامشروع کار به ورسره کاوه د لوت کار به ورسره کاوه زه وایم چې بیا په هغې ورځې باید بیخي پوښتنه هم نه وه ترې کړې وژلی وای څنګه یو د لوت سړی راسي خلکو سره ناورینې کارونه کوي واړه واړه هلکانو سره هغه دلته راځي وایي چې دا باید ښه کار یې نه ده کړی غلط کار یې کړی ده ته دا کوم منطق غږی دا کوم انسانیت غږی ته دا کوم افغانیت غږی چې یو سړی وروره تمامه ورځ هلکانو سره پروت دي هلکان غوي ته بیا دلته راځي وروره چې دا غلط کار شوی ظلم شوی ده لږ احتیاط کوه نه دلته په خدای خبره کوي وروره لګیا دي چې ګیرې به یې پرېښې وي څڼې به یې پرېښې وي دغو خلکو به رانیو ویشتل به ژوندي خاورو لاندې کړل ولې چا غږ نه کاوه ولې مور خور نه درلودله هغه له اسمانه راغورځېدلي ول اوس یې په خپله سزا راسئ اوس چغېږئ دنیا ته چغې وایي چې موږ سره ظلم کېږي ولا چې ظلم هم کړی هغه طالب جان خو به معاف کړي چا سره هم چې ظلم کړی ده ولا کوم هغه پرېږدي خو عبدالله صاحب ګوره زه هم درته وایم چې تېر په هېر راځئ چې اوس سوله وکړو دغه چې څه شوي دي یا شوي دي اوس ته داسې ته کوې خو به بیا به زما څخه هم ګیله نه لرې نو وبړستنې سوله څه رقم کوي خو تاسې هغه مشران وو چې قطر ته راغلل د خپلو شخصي مفادو دپاره ویلې چې زموږ پیسې مقصد خرابې نه شي زموږ هغه نیم افغانستان چې اخیسته چې دا خرابه نه شي ته هغو سره سوله کوې هغه نه و راغلي چې ویلي وای چې دغه وطن کې کونډې یتیمانو په سوچ کې باید خبره وکړو چې څنګه سوله راسي هغه 15 دانې هغه لنډغر چې غتلي ول کرزي سره له تانور سره هغو د خپلو مفاد دپاره خبرې کول چې زموږ بلډینګونه دي زموږ دا شیان دي له نیکونو له غور نیکونو نه یو چارک پټی نه درلوده هغه د ملت په قصه کې نه دی هغه د اردو د سپیشل فورس نیاسمیانه او ملي پولیس هغوی قصه کې نه دي چې ملي پولیس باندې څومره ظلم روان ده څومره دهشت روان ده د 3 میاشتو ماش چې نه اخیسته مجبوره ده چې تسلیم شي ته ماته وایې سوله وکړه کومه سې سوله داسې سوله سره وکړم چې موږ توپکونه کېږدو درس تاسې لاندې تاسې قومندې ته کېنو دا ارمان ګور ته ویسه هغه وخت چې تاسې 20 کاله مخکې چغې ولې چې یا به جیل ته ځئ او یا به وژل کېږئ اوس نو تاسې ټینګ سئ وروره هغه امریکا چې چغې ولې چې دا وګوره عبدالله وروره د طالبان افغان ولس طالبان نه غواړي غله کېنه افغان ولس د طالبان هغه خلک نه غواړي چې هغه په اروپا کې اوسېږي وروره نه د ښځې سره اروپا کې اوسېږي که هر ځای کې اوسېږي افغانان دي ګوره افغانان د کار ځای اوسېږي خو جمهوریت خو زموږ سره کرښه ده جمهوریت څخه دغه نه تېرېږو کوم جمهوریت زه تا ته وایم دغه جمهوریت صحیح ده زه به جمهوریت سره ومنم تاسې هغه کړنې وکړئ چې موږ ته هم کړي دي هغه ملي اردو چې په وطن قربان شوی ده قاسم خان چې جلبات کې په دروازه باندې شهید تاسې هغه غلامان هغه خرڅوي پرون ورغلی هغه تور لنګي ته ګونډې ووهلې آیا د شرم جای نه ده هغه قاسم به په قبر کې هم خفه شوی چې دا څه بې غیرت انډیوالان مې ول هغه قاسم تاسې وژلو هغه قاسم په پنجابیانو سره نه وژلی شوی خو تاسې وژلو هغه قاسم چې په تورخم کې په دروازه باندې شهید له تور لنګیانو سره تاسې ورغلی وای لارې خطا کړې وه دا کوم منطق غږی دا څه غږی ولې لیونیان دي د اردو کې نه پوهېږي غول خوري چې لاره غلطه وي زه درته وایم چې دا تعلیم نه لرې چارسیان بنګیانې راټول کړي یاستې سلا یې غاړه کې درته اچولې ده لکه دا اوس چې ویلې خاشان لیونی ده لیوني ته څوک سلا ورکوي لیونی څوک په پوسته کې پرېږدي لیونی څوک حکومت کې وظیفه ورکوي
دا کوم منطق غږی ته لیونی چې یو سړی ووژني یو هلک راولي هلک سره غیر نامشروع کار کوي ته بیا هغې ته وایې چې دا د وطن خدمت کوي د وطن خدمت داسې موږ داسې اردو نه ګوره هغه یو ټوکمار و بېچاره سړی و ګوره چې وظیفه د دې وخه موږ داسې اردو نه غواړو چې زموږ اردو شهیدان ورته وایه مړه ورته وایه چې آخر کې له ښځې نه غیر نامشروط تقاضا کېږي چې ورته وایي 12,000 به درکړو موږ سره دا معامله وکړه دا کوم انسانیت څه دا کوم افغانیت څه دا کومه پښتونولي سوه دا کومه دیموکراسي سوه ته خدای دې چې هغه خورکه په سپیشل فورس کې وظیفه کوله شمال خواته ژاړي وایي 2 نفرو ما سره جنسي تحریک کړې ده ته دلته راته جمهوریت چغې وایي جمهوریت ماموریت دې کار نه ورکوي دا 20 کاله څه غول وکړل دنیا پیسې راغلې کورونو پیسې راغلې موږ اوس یو خاص پتان نه لرو موږ یوه کمپنۍ نه لرو موږ یوه ستنه نسو جوړولی په خاطر همدغه تاسې غلامان چې ناست یاست جیبونه هم ډک کړه امریکا درکړې بېرته م امریکا ته ورکړلې دلته راته ناست چې موږ جمهوریت وفادار یاستو امتیاز په دغه جمهوریت کې وکړم چې ولاکه یو خاص پتال راته جوړ کړئ هغه افغانان چې با استعداد افغانان لرو هغه ته وظیفه نشي ورکولی یا رشوت وسکه غواړئ دغه واسطه نشته رشوت نشي ورکولی او مجبوره ده چې کچالو په کراچۍ خرڅوي دلته راته به جمهوریت زور ورکوي چې جمهوریت غواړو جمهوریت مرموریت نشته زړګی پاک محمدي اسلامي نظام به راځي که څوک یې غواړي ژوند کولی شي افغانستان کې چینی غواړي بیا لاړ شي چې چېرې ازادي ده مالته لاړ شي په افغانستان کې جمهوریت امکان نه لري چې راسي ځکه دا جمهوریت په موږ تپل سوی ده دا 20 کاله د همدغه په نامه موږ وژل شوي یاستو چې پنجابي په نوم وژل شوي یاستو آخر ولې عبدالله وروره ګوره زما خبرې ته غوږ شه دغه یوه ویډیو وګورئ ښه دغه ویډیو اگر چې د سیمې خاردار او دغه ډیورند سره هم خرڅ شوی دی دا واروئ ورونه دا ډېر واقعیت دی دا ویډیو وګورئ مشران په توطیې جوړولو تورنوي وایي چې د خلق دیموکراتیک ګوند د وخت سیاسي ناندرۍ او جګړې اوس هم روانې دي نن هم زما او ستا په وطن کې هغه جنګ چې د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان او د مجاهدینو یا د اسلامي تنظیمونو لخوا په 1450 کال کې د کودتا وروسته شروع شو